سلامونه دوستان، راځي چې په الماني ژبه باندې مهم او مشهور روزمره ژوند کې استفاده کیږي هغه الفاظ لغتونه زده کړو. مثلا اول مت وای سره وای له ملګرو سره نو وای مت. مثلا بل لغت د فیلایشت وای شاید کېدای شي درسم کېدای شي ویده شم فیلایشت. نیشت وای هیڅ نه، مطلب وای زه هیڅ نه لرم، زه هیڅ روپۍ نه لرم، نو نیشت وای هیڅ نه. بل مثلا په الماني ژبه ده ویسن وای پوهېدل، ویسن وای پوهه. دوستانو مهم لغتونه دی ویډیو مکمل ګورئ، ان شاء الله تعالی ډېر زیاته استفاده به تاسو ته وکړي. مثلا بل gerade مستقیم، مونږ چې اکثره چاته وایو که نه مستقیم لاړ شه، نیغ لاړ شه، چې وایي gerade وایي ته مستقیم. نو کولی شئ دا نور هم تاسو ته په بل پارټ کې تشریح کړم.